طالبان وایي کیمرهداره موبایلونه قاتل الوقت دي ځکه یې بندوو. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د کونړ د جهادي مدرسې مشر مولوي رحیم الدین مدني د دوی د عدلي وزارت معین او د کونړ د علماو شورا رئیس عبدالقهار صدیقي د دوشنبې په ورځ کونړ پوهنتون ته ورغلي وو او په یوه غونډه کې محصلینو ته ویناوې وکړې. دا چې د غونډې خیمې ته د موبایل او کامرې د وړلو او د رسنیو استازو ته د ننه کېدو اجازه نه وه، نو د غونډې له ځایه یو محصل د ندا محمد ندیم د وینا غورچان شریک کړی دی. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د وینا په مهال ادعا وکړه چې په کابل کې له استادانو څخه د ازموینې په مهال اکثریت استادان داسې وو چې کلمې یې زده نه وي او دا د افغانستان ته د تیرو 20 کلونو میراث دی. نوموړي زیرک موبایلونه یا هم کیمرهدار ټلیفونونه قاتل وقت یاد کړل او په هوښیارو یا زیرک موبایلونو یې د خپل امر بالمعروف بندیز یې په همدې دلیل توجیه کړ. په تالار کې یو شمېر هغه کسانو چې موبایل یې له خپلو جیبونو وویسته او هڅه یې وکړه چې د ندیم عکس یا ویډیو واخلي، د طالب ساتونکو لخوا ورټل شول او له خیمې څخه وویستل شول. د طالبانو لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم دا مهال د افغانستان مشرقي ولایتونو ته په سفر دی او د سفر اصلي هدف یې په پوهنتونونو کې د امر بالمعروف د نوي قانون په تطبیق څارنه ده او غواړي چې په افغانستان کې ټول زیرک موبایلونه وتړي.